افغانستان که پاکستان سره مخ شي کوم لوبډلې به برلاسي وي. رامز راجای ځواب درکوي. سلام وخت بخیر. لوګر کې انفو تازه راپورتاژ ته ښه راغلاست. مهرباني وکړئ زموږ یوټیوب چینل درسره سبسکرایب کړئ. لوګر کې انفو ته ستاسو په چوپړ سکهال د پاکستان سوپر لیګ سیالیو په جریان کې افغان لوبغاړي د پخوا په پرتله ډېر ښه ولوبېدل. راشد خان د خپله لوبډلې لاهور قلندرز لپاره بهترین لوبه نندارې ته وړاندې کړ. په بالینګ کې تل په سیل ښه وځلېده، خو وخت ناوخته په بیټینګ کې هم یادې لوبډلې لپاره ښه لوبې ترسره کړ. نومیالی 2 ځلې د لوبې غوره لوبغاړي جایزه هم خپل کړ. نور احمد بل هغه افغان لوبغاړی و چې د کراچي کنز لوبډلې لپاره په بالینګ کې ښه ثابت شو او یوې ځلې د لوبې غوره لوبغاړي جایزه هم واخیسته. د دوی تر څنګ بیا نجیب الله ځلاند، رحمان الله ګربز ول چې په سیالیو کې ولوبېدل. نجیب هم د خپلې لوبډلې لپاره ښه بیټینګ ترسره کړ، خو ګربز بیا یوازې یوه لوبه ترسره کړه او بیا ځلې د ناروغۍ له کبله لوبې موقع ترلاسه نه کړ شو. د دوی ټولو څخه پرته حضرت الله بیا هغه نوم دی چې نن سبا د پاکستان سوپر لیګ په اړه د خبرونو په سر کې راځي. نومیالی د پېښور زلمي لوبډلې لپاره تر اوسه یوازې 4 سیالۍ ترسره کړې دي چې پکې 3 نیمه سیریزې جوړ کړی دی او یوه لوبه کې لومړی بال باندې وسوځېده. حضرت الله د خپلو لوبډلې لپاره په داسې وخت کې ښه لوبې وکړ چې له سیالۍ څخه وتلو یې نږدې ول. دغه لوبډلې 4م مقام په درلودلو سره سیالۍ دویم پړاو ته لاړه او منډل آباد 2 پرله پسې سیالۍ ګټلې وه تر څو سیالیو پایلوبې ته ووځي. هماغه ځای وشو چې پېښور زلمي لوبډلې د حضرت الله 2 پرله پسې نیمه سیریز په مټ د کراچي او اسلام آباد لوبډلې ماتې کړ او پایلوبې ته ورسېد چې هلته به د ملتان سلطانز لوبډلې سره مخ شي. د افغان لوبغاړو له ښه ځلېدو وروسته پاکستان کرکټ مبصرین او خبریالانو د افغان لوبډلې او لوبغاړو توصیفونه پیل کړل. د دوی له منځه یو خبریال لیکلی دی چې که افغان لوبډلې په راتلونکي 6 ورځې نړیوال جام کې کومه ستره لوبډلې راچاپه کړ نو باید حیران نه شو او توقعي ونه ګڼو. بلخوا د پاکستان پخواني لوبغاړی او اوسنی مشهور مبصر رامز راجا بیا وایي که افغان لوبډلې په راتلونکي کې له پاکستان سره مخ کېږي نو ډېر خطر به پاکستان ته متوجه وي، ځکه چې افغان لوبډلې اوس ډېر پیاوړې شوې او باید د پخوا په څېر ونه اخیستل شي. نومیالی زیاتوي چې افغان لوبډلې بالینګ له وړاندې ډېر غښتلې وو. د بالینګ هارډ ویرایټي یې درلودل، لیګ بریک، هاف بریک، چاینمن، لیفټ آرم سپین او 2-3 ښه فاسټ بالران یې هم درلودل چې هر ډول قوي لوبډلې را ایسارولی شو. خو په بیټینګ کې ستونزه درلودل نو له همدغه کمزوري څخه به ځینو سترو لوبډلو ګټه پورته کول او زیات وخت به له ماتې سره مخ کېده. راجا زیاتوي چې اوس مهال افغان بیټسمینان ډېر ښه لوبېږي او خپلو ښه لوبو ته همداسې دوام ورکړي نو ښایي هر لوبډلې له ستونزو سره مخ کړي. رامز راجا په پیل کې د حضرت الله یادونه وکړه چې د افغان لوبډلې لپاره په اوپننګ کې ښه ثابتېدلی شي. په منځنۍ اورونو کې د نجیب الله ځلاند یادونه کوي چې په میډل آرډر کې ښه لوبه کوي. بالینګ کې راشد خان یادوي چې لوبډلې ملا تیر حیثیت لري. نومیالی د افغان بیټسمینانو په اړه وویل چې طبیعي وړتیاوې لري او وړتیا تر څنګ یې اوس مهال په خپل حوصله هم ډېر کار کړی ده چې په پایله کې ټول کارکردګي ورسره ښه شوی ده. نومیالی په عموم کې وایي چې د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې لپاره غټ خطر په مخ کې ده او د افغان لوبغاړو دومره ښه لوبې او بهترینه فارم د پاکستان لوبډلې لپاره خطر زنګ چې وهل کېږي. رامز په پای کې د پاکستان سوپر لیګ سیالۍ د پایلوبې په اړه هم خپل نظر څرګند کړ او ویې ویل چې ملتان لوبډله که څه هم ښه بالینګ لري او ښه متوازن لوبډله ده، خو داسې ښکاري چې پایلو د پېښور زلمي لوبډلې خپل کړي. د توجه څخه مننه. که کوم نظر، پیشنهاد، انتقاد لرئ مهرباني وکړئ کمنټ کې راسره شریک